د حق تپوس کول هم عبادت ته ځان خبر کا د حق تپوس کول هم عبادت ته ځان خبر کا پچ په خوله چې دا سره نمرې ګناګاریږي درد یې مخه اسینه چې مړ مې راژوندې کی درد یې مخه اسینه چې مړ مې راژوندې کی د مرګ نه پس مې قبر لرازي ګناګاریږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یما تاسو خبرونه اوري. مایار خبرونه مونن راوړې دا تخبې سری بالول کلی دا چرته چې زمونږ ډیر ګران مشر په پښتو ادب مین ډیر خاغله نور مومن صاحب د ژوندۍ د غدو شپې تیری د خاغلی د منن په پروګرام کې خيسته شیرونه اورو او د په ژوندۍ باندې به خبرې کوو. ډیر خاغلیا په مایار خبرونه کې درته ستړي مشي او په خیراله ویم فارمش ربانی لالا راغله یم تاسو سره می پړم بيزل ملاقات ته د مایار کتون کې به هم تاسو پړم بيزل باندې ویني. لالا دغه مینوالو ته دا خبره وکي د سمره وخت نه تاسو شیرونه لیکي؟ یاره دا 15 کاله خو شو تقریبا چې زه شاعري کوم. صحیح. لالا تر دې د ممو کتاب چاپ شوی دی کنه؟ یاره کتاب مې نه دی چاپ کړی ځکه چې د دې کابله مې نه دی چاپ کړی چې زما تعلیم هم نشته او د لیکلو هم لږ مشکلات دي. شاعري ما سره ډېره ده خو لکه ما ته وخت نه دی میلاو شوی چې زه شایع کړم. الله دیو کی لالا ستاسو د کتاب په انتظار باندې بيو ان شاء الله ستاسو په ژوند باندې به دا کتاب ستاسو د غرمان پوره کیږي. لالا کسو شیرونه درته دا وخت را یادېږي نو را سره مشارک ډېر خوان بو کی. صحیح ده. وې ستا پته مو ګل پامه تر نغلی یا زما د زړه آرام تر نغلی ستا پوښتنه مې د دې کابل نه کړه ستا پوښتنه مې د دې کابل نه کړه یریدم د الزام تر نغلی ډیر خلک او ورځ مې تیره انتظار کې مې ورځ تیره کړه ماښام انتظار کې مې ورځ تیره کړه ماښام شو د شفق د میو جامه تر نغلی ستا نه ډیر زه نور مومن خو لرې نه وم ستانه ډیر زه نور مومن خو لرې نه وم فاصله وه یو سوګامه تر نغلی ډیر ښه لالا ډیر ښکلی چې سېزلی وي هر څوک تنور د عشق نه رغېږي په مرخم رنځور د عشق معشوقه که د عاشق پوښتنه نه کړي خو عاشق وي بې تنخوا مزدور د عشق دا شعر بیا ووایه معشوقه که د عاشق پوښتنه نه کړي خو عاشق وي بې تنخوا مزدور د عشق د ساقي د میخانې شراب به څه کړي د ساقي د میخانې شراب به څه کړي څوک چې سترګو کې لري سرور د عشق تمام عمر یې په خوله کې هغه خوند وي چې خوړلی وي هر چا انګور د عشق تمام عمر یې په خوله کې هغه خوند وي چې خوړلی وي هر چا انګور د عشق عقوبت مین سرګن شي نور مومنده عقوبت مین سرګن شي نور مومنده پټېدی نشي هرګز مخرور د عشق. لالا ډېر ښکلی د ډېر لرې نه راغلی یو غزل دوه کم را سره نور شریک کړه شعرونه ډېر خوند به وکړي. وایي دی که هر څومره د دې دور قارون دی دی که هر څومره د دې دور قارون دی الله ما لاره راکړی نوم پښتون دی فرق شته زما او د ده په پوزیشن کې زما دي ساده جامې د ده پتلون دی فرق شته زما او د ده په پوزیشن کې زما دي ساده جامې د ده پتلون دی بېګناه کړي سزاوار ګناهګار معاف کړي بېګناه کړي سزاوار ګناهګار معاف کړي زه حیران یم چې دا څنګه قانون دی او ولې دی په خپل طاقت باندې غرور کړي ولې دی په خپل طاقت باندې غرور کړي پناه شوی د دنیا نه افلاطون دی او داسې مخکې په ایمان ترې نور مومن دیم لکه مخکې چې د نن ځنې پرون دی. ډېر ښه دی. لالا یو غزل را سره بل شریک کوي. وای نن د ډېرو ښکلو په کوڅو باندې راتیر شوم نن د ډېرو نظم دی جی جی وای نن د ډېرو ښکلو په کوڅو باندې راتیر شوم وسوم د پتنګ غوندې لمبو باندې راتیر شوم ما چې بې وفا سره واده د یارۍ وکړه ما چې بې وفا سره واده د یارۍ وکړه غم سره مې ژوند شو خوشحالو باندې راتیر شوم
او بچ شوم د غیار زنې د یار تر څنګه راغلم بچ شوم د غیار زنې د یار تر څنګه راغلم ګل مې لمن نه نیسي از غو باندې راتیر شوم وس د محبت وطن کې اوسمه وس د محبت وطن کې اوسمه زه چې د نفرت په سرخدو باندې راتیر شوم نوش پکې د مینې مې جامونه کړل نور مومن د عشق په میخانو باندې راتیر ډېر ښه دی لالا ډېر ښکلي شعرونه دغه ناڅاپي ناستې مو را جوړ کړی وو الله تاسو سره مې ملاقات وشو ډېر خوند دې وکړو ګرانو کتونکو په خپرونه کې مو را سره ډېر ښاغلی محترم نور مومن صاحب واورېده دغه نننۍ خپرونه زموږ په تخبه سیربالول کلي کې وه انشاءالله ډېر ژر به د یو نوي ملګري سره حاضرېږو تر دې دمه ورکړي کوربه داود شاه درد او کیمرامین وهاب له اجازت چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم د الله په امان